زما ګډون پښتو ادبي جرګې هغو درنو ملګرو او د بادي کلي او بیا زما د پوره علاقې ګډونونه راغلي هغو درنو مشرانو او نوجوانانو او د ټول نه زیات خوشحالي ما ته او زمونږ د ټول محفل ته او خاص کر ګډون ادبي جرګې ته د چا په راتګ خوشحالي پیدا کړه افضل صاحب یاني صاحب او دوی سره راغلي نور ملګري زه د خپل د علاقې ګډون د مشرانو له طرف نه د دې جرګې د طرف نه تاسو ته د خپل علاقې ته په راتلو اهلا وسهلا تاسو د تجربې په زموږ نورو مقالو فارغ شوي نو زه د خپلو ګډون پښتو ادبي جرګې ډېر مشکور یم چې دوی ما خپل د پروګرام نه راوغواړي ما سره د مینې اظهار وکړي او زه چې دوی سره کښېنم نو زما هم دوی سره د ناستې یو مقصد دی هغه مقصد دا دی وروڼو دا شاعري دوه قسمه ده زما په خپل خیال یو خو یو سړی په دې شاعر جوړ شوی چې ده چېرته د عشق پتنګ رڼا کړی نو یا چې د بوټي لاندې یوازې ناست دی یا د غره په سر کې یوازې ناست دی او کرښې راښکي 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 نو دله شاعر جوړ شي دویم شاعر دا یي چې دا الهي شاعري ګوره لکه ستاسو د دې ملنګ بابا په اعزاز کې خو دا یو خبره یاد وساتئ چې دا نن دا اعزاز او دا غونډه دا خو د ملنګ بابا لپاره اعزاز دی چې د ملګرو دوی ته ورکړو خو دا صرف د ملنګ بابا لپاره نه دی خصوصا د دې بادۍ لپاره او زما د پوره ګډون علاقې لپاره دا اعزاز دی چې زما ګډون داسې خلک پیدا کړي او چونکې زما خپل تعلق ګډون سره دی او د ګډون په خاوره باندې زه ډېر مین یم حب الوطن من الایمان وطن سره خپل خاورې سره مینه دا د ایمان حصه ده زما د ګډون یو بچی که په سکول کې مقابلو کې مخکې راغلی نو زما کوشش دا چې زه هغه سره لاړ شم هغه ته حوصله ورکړم زما د ګډون په خاوره کې سیوا دا ډېره غریبه علاقه ده د مسایلو نه ډکه ده خو الحمدلله موږ دلته ججان پیدا کړي دي موږ دلته وکیلان پیدا کړي دي موږ دلته ډاکټران پیدا کړي دي چې هغه او موږ دلته ډېر لوی پروفیسران او ډاکټران پیدا کړي دي زموږ د ګډون د خاط کې او بیا تاسو ګورئ دا شاعري آسان کار نه خبره مې دې په وکړه چې یو سړی عاشق دی د نه شاعر جوړ شي یو خدایي شاګرد لکه اوس دې ته د ملنګ بابا په اعزاز کې د ملګرو له ځای مخکې ویلې چې نو دوی به سوچونه کړي دوی به فکرونه کړي او دا شاعري به جوړه کړي او کله کله د شاعرانو کې داسې د دې یو مقابله داسې ومومئ چې په دې محفل کې به یو سړی یو فکره ووایي نو تا ته به چې اوس دې پسې جوړه کړه نو دا هغه قدرتي او خدایي شاعري دې ته وایي لکه مشرکین مکه وبه چې قرآن ته وکتل چې دا خو باید د شاعرانو ځان نه جوړ کړی شی دی دا خو شاعري ده نو الله ورته وایي که تاسو وایئ چې دا د شاعرانو کلام نه فأتوا بصورة من مثله راړئ یو آیات د دې په شان یو آیات راړئ په بیت الله باندې دا وړوکې غونې صورت ولو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وایي ځئ سوچونه وکئ ځان سره ملګري پیدا کړئ دا ټول شاعران را جمع کړئ که تاسو وایئ چې دا د بنده کلام دی او دا د یو شاعر خبرې دي نو جوړ کړئ یو شعر دی پسې نو څو ورځې تېرې شوې خو چا دې پسې یو دغه هم جوړ نه کړو یو شاعر پکې داسې تکړه را پیدا شو چې هغه ته پسې یو قطعه ولیکله ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر خو هغه په هغه کې د حقیقت اظهار وکړو فکره یې خو ورسره جوړه کړه یو شان دا شاعري تاسو د دا ګوره ګټې ویشتلې دي چې په هر ځای لګېده دې کې به د زوره زیر پېښ او د ټکي ټکي سره ملاوېدو ته به سوچ کوئ یعنې بیا پسې خلک ډرامې کوي چې دا یې څه جوړ کړم نه دا ډېرې ګرانې خبرې دي نو هغه ورته وویل چې سبحانک ما هذا قول البشر بیت خو جوړ کو شعر یې جوړ کو دغې سره ملته جلته خو لیکن اظهار یې څه وکړو چې پاک دی هغه ذات چې دا قرآن دا د مخلوق خبرې نه دي
دا د شاعرانو خبرې دي. او یو داسې د دې شاعرانو یو مشاعره وه، نو هغې کې به یو کش بیت وي، یو شعر به وي، نو بیا به یې شاعرانو ته وایي چې دې پسې جوړ کړي. دې کې داسې شاعران جوړ شوي چې داسې د خوند شاعري به وکړه، شعر به ووي او نظري به شلل. نظر خو حق دی که نبي علیه السلام وایي العین حق، نظر حق دی. دا نظر وایي څاروی کټوۍ ته رسوي، انسان قبر ته رسوي. نو انسان در باندې خو لګي نو ماشاءالله وایي، د چا خبره در باندې خو لګي نو ماشاءالله وایي. نو دې مشاعره کې یو شعر دا وایي कि कोई नहीं जो यार की लादे खबर मुझे, कोई नहीं जो यार की लादे खबर मुझे, वैसे दे पस बेर जोड़ के. نو یو نوجوان لکو هغه زر پاسې ډایرکټ ذهن ته راتلل او دا لوی شاعران دلته ناست هم دي. هغه وایي کوئی नहीं जो यार की लादे खबर मुझे, ऐसी ले अशक तू ही बहा कर मुझे. بیا د سترګو د جړا اوښکو بس که د جانان او د یار پته مې نه لګي او نه چاته معلوم دی، بیا د سترګو جړاګانو اوښکو چې ما هغه پسې کوم جړلي نو تاسو ما ور واخلئ او هغه پسې نو خلکو واکړل. هغې واز سره چې که بیان وایي نظري شي نظر ټوله هغې ته مړه شي. نو بهرحال محترم وروڼو زمونږ ګران ګران مېلمانه ناست دي، زه د تاثراتو دپاره راوختم او د تاثراتو کې زه یو خبره تاسو ته کوم چې دې ملګرو سره زما یو درې څلور بیټکونه شوي دي، بلکې یو دوه دغه لپاره خو دې ما هم راغوښتي دي. یو خو دې ګډون پښتو جرګې والو نه زه په دې متاثر یم چې دې ملګرو له ډېر عزت وکړو. نبي علیه السلام کوم بل له عزت ورکړو، بل له بیا احترام ورکړو. دې چې نه دې خپلو کې چې کېږي او یو بل سره میلاوېږي نو ډېر په مینې سره او محبت سره. ځکه ما ته دا ښکارېږي چې د شاعرانو کې دا بغض او حسد ډېر کم دی. حالانکې دا داسې شی دی چې دا په ملایانو کې ومایي، دا په علماو کې ومایي. وما ته د دې د ملګرو د مینې او خلوص نه لکه ډاکټر صاحب جرګیاني په دې ګرمۍ کې ولې دې له اوس موږ د ګاډۍ پیسې ورکړو، اکثر صاحب دې له به تاسو پیسې ورکړو چې دې د پېښور نه راغله دی چې دلته نه ځې نو په 8000 په 9000 د موټر والا دي. او دا یو مینه وه چې دې زمونږ ګډونه په ملي جرګې سره د دې اظهار وکړو، دومره مینه د دې په یو بنا باندې راغلل. نو یو تاثر خو زه د دې نه دا علم چې دا ډېر مینه ناک خلک بل د عزت په توګه راغلل. دویم دا وو چې زمونږ د ګډون پښتو ادبي جرګې اکثر ملګري د دې شاعري داسې دي د معاشرې دا په موږ اتاقو کې چې کومې خامۍ دي دا راښکاره کوي. موږ پوه شو چې باید دا ناکامۍ او کمزورۍ په موږ کې دي او موږ ښه پوه شو د شاعرانو په شاعرۍ کې موږ پوه کړو. نو موږ له پکار دی چې هغه خامۍ او هغه نقصانات د ځان نه لرې کړو، هله به موږ په همه خبره باندې ترتیب کړو. بهرحال زه د خپل پښتون د ادبي جرګې د ملګرو ډېره ډېره مننه، شکریه. خاص کر مېلمنو ډېره ډېره مننه چې موږ دې ته تشریف راوړو او دې موږ له دلته بنا دغه راکړه. نو بس دا خبره چې زموږ ملنګ بابا یقینا چې بلبل سرحد دی او په ګڼه کې پاڅېدل خبرې کول دا ډېر ګرانه خبره ده. صاحب دا یوه عقلي خبره ده، دا د ګڼه کې راپاڅېدل شاعري خو پرېږده، خبرې ویل پرېږده، صرف دا راپاڅېدل چې دا دومره ګران کار دی. زموږ د شعرګړ د مردان معتمم صاحب الله دې وبخښي د دنیا شاګردان دي صاحب لوی لوی علما په خپله لوی عالم هغه ته به یې جاویدینو غوندې تقریر به کوي نو هغه به وایي نه خدای ته وګوره وایي لکه دا زموږ مشران علما خبرې کوي و یو ځل د مدرسې پروګرام و نو ټول استادان ورته لرل چې صاحب نن پته یو څو خبرې کوي چې دا طالبان ګجرات د مدرسې وته وایي دی چې هغه د سربندۍ پروګرام و د ده مې واخیست راغلی نو چې په کرسۍ کېناسته نو دا زموږ ایراني صاحب چې داسې یخپې دی خو خیر د دغه نه نو د هغه د خپو ګړبېدل شروع کړل نو چې ګړبېدل شروع کړل نو د خودګر سره مخکې وایي زه دې خپلو خپو ته وایم چې تاسو له غونو ترېږئ د تقریر ځان سره مخکې زه دې خپلو خپو ته وایم چې تاسو له غونې قرار وکړه نو کار ګران کار د ګرانې خبرې دي خو الله دې له توفیق قیمت ورکړي الله دې دې خال او آباد ساتي الله دې په شعر و شاعرۍ کې د دې په ذهن کې نور هم اضافه وکړي و آخر دعوانا
دعا ده الحمدلله رب العالمین